السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده د یخنۍ موسم دی او په دې موسم کې ډېر زیاتو خلکو ته د چیل بلینز مسله راځي. چیل بلینز څه ته وایي؟ عام الفاظو کې ورته موږ وایو د لاسو او خپې چې کوم دي تاوده ساړه کېدل. ټیک شوله. نو هغې سره دا کېږي چې د لاسو او د خپو دا ګوتې وپړسېږي، خارښ کوي، یخې اوبه یخه هوا بالکل نه برداشت کوي. د هغې لپاره زه تاسو بهترین ریمډي ښیم. خو لومبی احتیاط دا دی، خپلې خپې لاسونه ګرم ساتئ د یخې هوا نه، یخو اوبو نه. کله هم تاسو اوبه استعمالوئ، تازه اوبه استعمالوئ یا ګرمې اوبه استعمالوئ. که چېرې تاسو د دې مسلې ښکار شوي تاسو ډېره بهترین دوایي ښیم. هیماکال په نوم لوشن راځي چیل بلینز دپاره. پال بروکس کمپني نه د هغې چته هومیوپیتھک سټور نه تاسو ډېر په اسانه میلاو شي. ورسره کلینډولا کیو او پټرولیم 30 دا دواړه به تاسو راواخلئ. کلینډولا کیو 15 کترې سهار غرمه ماښام یو ګوټ اوبو کې اچوئ څښئ. پټرولیم 10 کترې سهار غرمه ماښام یو ګوټ اوبو کې اچوئ څښئ. او هیماکال لوشن سهار او ماښام په کم متاثره ځای وي، ګوتې خوږ وي، په هغې باندې تاسو اپلای کوئ، لګوئ. انشاءالله څو ورځو کې دننه دننه به تاسو ته د چیل بلینز مسله چې کوم لاس خپو توده ساړه ده مکمل طور باندې ختمه شي. که دا ویډیو مو خوښه شوي زما چینل ډاکټر شبیر پښتو ضرور سبسکرایب کړئ.